السلام علیکم ورحمت الله. راځئ د یو میلمه داستان به درته ووایم. یو میلمه ما څنګ کې راغی، د هغه مې ښه قدر عزت وکړو، شپه یې راسره تېره کړه، بلکې څو شپې تېرې کړې. ښه قدر عزت یې وشو، ښه خوشحاله و. څه یې چې غوښتل هغه مې ورته وکړ، د ده چې څه زړه غوښته هغه یې وکړ. ولې چې کله سبا ته رخصتېده، خو د ده زړه نه کېده چې زموږ د کور څخه رخصت شي، بلکې ما څه وکړ، دا مې واغسته، ومې نیوه، ومې وهه، ومې ټکوه، ده سره په جیب کې څه وه مې ترې واغستل، جامې مې ورته وشلولې، ده سره ماشومان مې ورته ووهل، حتی د کور څخه مې چې کله وباسه، یو ښه لته مې په دې ملا کې ورته ورکړم چې زه ووځه. صحیح ده. څه فکر کوئ دا میلمه چې بل ځای ته لاړ شي، زما به دغه د څو ورځو چې د ده مې احترام کړی، د ده مې عزت کړو، دا به ووایي، او که اخرنۍ دا چې کوم لتې مې ورته ورکړي دي، اخر کې مې چې دا جیب تېشلولی دی، دا به مې ډېر یادېږي که نه. تاسو خپله سوچ فکر وکړئ، زموږ ګاونډی مسلمان اسلامي جمهوریه او پلان او بیستان او د دې علماو د مدرسو د کوربه هیواد او د هجرت کور او د هجرت دیار او هغه ملک چې په نړۍ کې موږ ساری نه درلود، موږ ویل اسلامي ورور دی، چې کله روسانو په موږ هجوم راوړه، ټول ورته لاړو، دروازې موږ ته خلاصې کړې. په زړه کې مو داسې مینه ورته وه چې د هغه ملک مو خپل ملک ګڼه، هغه قوم مو خپل قوم ګڼه، حتی حکومت مو خپل حکومت ګڼه چې دا زموږ خوشبینه دی. خو ولې بدبختانه خبر نه و چې موږ ته د لستوڼي ماران و. موږ هېڅکله نمک حرامه نه یو، موږ هېڅکله افغان سره سل بدي وکړه، په آخر کې ورسره یو نیکي وکړه، که نه هغه ټولې بدیانې له ذهنه وځي، ولې هغه یو نیکي ستا په ذهن کې پاتې وي. افغان قوم هېڅکله نمک حرامه نه دی. خو برعکس چې کوم کارونه تاسو وکړ، په شهدو په عسلو کې مو زهر ورکړ، په موږ باندې د دې چا احسان نه وي. هغه چې موږ ته هلته شپې تېرې کړي، چې هغه موږ هلته کیمپو کې ژوند کړی دی، چې هغه موږ هلته څه کړي دي، هغې په بدل کې تاسو ډېر څه موږ نه اخیستي دي. خو اوس چې کم ظلم تاسو شروع کړی، زه پوهېږم زما هیوادوال زموږ دوستان دې په دې نه خفه کېږي چې موږ دغه یو میاشت موږ ته مهلت راکړو، مهلت په پوره کېدو دی، اوس به موږ خپل ملک ته ځو، څه به کو څه به نه کوو. باور مو په الله وشه چې الله تعالی تر ټولو بهترینه رزق ورکوونکی دی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. په الله باندې توکل کوئ، راځئ بسم الله کې خپل په عزت سره خپل وطن ته راشئ. دغه د دښمن اخري حربه ده چې زموږ او ستاسو دولت باندې استفاده کوي، همدا د فشار اخري وسیله ده. زه باوري یم چې موږ او تاسو ټول خپل وطن ته راسو، بیا به دوی سره د فشار اچولو لپاره زموږ په ملک کې بل هیڅ هم نه. انشاءالله په الله یقین لرم چې موږ به داسې ودرېږو چې داسې وخت به راځي چې دا به بیا دلته احتیاج دی، به بیا دلته کار ته هم راځي، دی به دلته د ویزو لپاره عذر هم کوي. باوري یم زه ټول نه ملامتوم، په هلته چې کوم قومي خلک دي هغه زموږ ورونه دي، هغې ته احترام لرو، زموږ هم ژبې دي، هم کلمه دي، خو ځینې پکې شته چې هغه غلامان شوي دي، ځینې پکې شته چې کلمه وایي خو په کلمې اعتبار مه کوي، ځینې شته چې هغه دا اوس هم موږ ته کندې وباسي. خو اوس الحمدلله زموږ قوم، زموږ وطن، زموږ عزیزان ټول هوښیار شوي دي. اوس د چا په خوږو خبرو موږ نه تېروځو، نو انشاءالله هغه وخت را روان دی، موږ به لږ حوصله لرو، موږ به لږ زغم پیدا کړو ځان کې، لږ به حوصله کړو، موږ به هغه عکس العمل په جذباتو کې چاته نه ښکاره کړو. دا موږ دا 40 کاله تجربه کړه چې چا هم له جذباتو څخه کار اخیستی دی، هغې نتیجه ښه نه وه. اوس به انشاءالله موږ حوصله کوو، ځانونه به رسو، سختې به تېرو، لږې به تېرو، بېکوري به تېرو. په خیمو کې چې څنګه هلته په اول وختو کې موږ کیمپو کې ژوند کړی، فرض کې دا یو کال به دغلته دغسې په موږ تېرېږي. نو انشاءالله حوصلې به لوړې ساتو، دا هدف ته رسېدلو په لار کې دا سختې سوختې وي، دا ټیټ و پاسې به وي، دا به انشاءالله زغمو، بچیو به مې یخ کېږي، د بېروزګاري سره به لاس ګرېوان کېږو، خو د رب فیصلې جدا دي. انشاءالله وعسى ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم. دکې به زه باوري یم چې الله تعالی به انشاءالله دکې موږ ته خیر ښیي. راځئ په خیر مو الله راوله. غوښتنه مې څه ده؟ د خپل هیوادوالو څخه، د خپلو تاجرانو څخه، د خپلو ورونو څخه غوښتنه مې دا ده چې هغه مهاجر دلته راځي، که هغه په هر ولایت کې ته یو کور لري، 2 کوره لري، 3 کوره لري، یو بلاک لري، 2 لري، 3 لري، الله دې نور هم درته زیات کړي، خو ظلم به نه کوې، د چا د
د چا د مجبوریت څخه به غلطه استفاده نه کوي. ګوره چې د الله ګرفت ډېر سخت دی، بیا به خدای مه کړه داسې وخت حالات در باندې راځي چې دغه حالت بیا خپل په سترګو کې ودروه. دا اوس یخ دی، دغه ماجرو سره ماشومان دي، دوی سره تورسرې دي، دوی سره زنانه دي. که کور کې یو کوټه ځای 2 کوټې کور کې لرې او پوهېږي چې خپلوان دې راځي، دا یو کوټه ورته خالي کړه د یو څه مودې لپاره تر څو پورې خپل ځان ته سیټ اپ کوي. او همدارنګه هغه ورونه چې په کرایه باندې کورونه ورکوي د الله په خاطر باندې خپل افغانیت خپل وجدان ته سر ښکته کړه. که چېرته ته کرایه کور ورکوې په 15,000 افغانۍ، خو چې دا خل لازي په 3,000 ورته ورکړه. دا مه کړه چې دا ته 6,000 ته 7,000 ورکړې، نو ډېر غټ ظلم دی. او زما د دولت څخه د چارواکو څخه غوښتنه هم دا ده چې که هر څوک دغسې سوء استفاده کوي. دا اوس د پوه شوی یم چې کراګانې پورته شوي دي د افغانستان په هر ولایت کې کراګانې پورته شوي د الله په خاطر باندې دا کار مه کوي. یو بله بدنیتي بدرنګي د هغه خلکو درته وایم چې اوس په موږ باندې کم ظلم یې شروع کړی. د موټر کراګانې که 1,00,000 کالداري د هغې پورته کړي 2,00,000 کالدارو. بل مهمه موضوع دا ده چې دا مې هم اورېدلي چې زما اسلامي ګاونډي په نوم باندې اسلامي، الله دې هدایت درته وکړي. که هدایت وړ نه یې خدای دې داسې هلاک کړه چې ټول عمر کې بیا سر راپورته نه کړي. 50,000 ځایي پیسې چې کوم د دې هغه نه اضافه ته نشي وړلی. که چېرته ته خپل کور خپل سامان راوړې، ته به حکومت ته $800 ورکوې، بیا به خپل کور سامان راوړې، که نه هغه به ته هلته لیلامۍ هلته وخته منتظر خل داسې هلته شته دي چې ته کوم سامان قیمت یې په 1,00,000 روپۍ دی، هغه تا ته 10,000 روپۍ درته وایي. ته مجبور یې چې ته یې ورکړې، ځکه هلته تا ته وخت درکړی، ضرب الاجل یې درکړی. نو ورونو، هر کله رئیسي زما د ټولو خیریه بنسټونو څخه، ټولو ملي تجارانو څخه، ټول هغه خلک چې چاته خیر رسیږي او د خیر خلک یې، خصوصا بهر کې زموږ هیوادوال ورونه دي، راځئ په دې کمپاین کې برخه واخلئ. دغه خلک چې راځي دوی سره مرستې وکړو، دوی سره کومک وکړو. ژمی را روان دی، خپل تر اوسه که زما په یو برخه کې وس رسیږي زه به یې هغلته مختصم که یو ورور کورونه لري، ځمکه لري، چاردیواري لري، پرې چې دی پکې خیمې وهي، دی پکې خپل ژوند وکړي. هغه ورونه چې هلته تجاران دي، هلته تجارت کوي، هغلته کمپنیانې لري، راځي ورونو خپل وطن ته رئیسي. خپل وطن مو ګل وطن دی، قسم په الله چې د دې خاورې که مو یو ځل خپه پکې کېښود، د ژوند هغه ذایقه مو د دې خاورې واغستله، ټیسټ مو کړه، که نه بیا فکر نه کوم چې بل ځای ته لاړ شي. الحمدلله امنیت شته، الحمدلله ورورولي خوږه ده، الحمدلله هر سړی خپل په ارزښت باندې اوس پوه دی. وطن مو د ارزښتونو څخه ډک وطن دی. خوشحالیانې به انشاءالله راځي، دا غمونه او دا سختۍ به ګالو، بیا به انشاءالله خپل هدف ته رسیږو. نو زما دا ویډیو سره شریکه کړئ تر څو پورې ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. قمر بنسټ به انشاءالله اوس په هرات کې مصروفه دی هغه کورونو جوړولو کې. انشاءالله زما به کوشش دا وي چې له خیره د هیوادوالو مخ ته ولاړ سو، دې ته ښه راغلاست ورته ووایو، الله مو په خیر راوله، هر کله راشئ او خدای مو آباد لره. په خیر سره د ګاونډیانو له احتیاجه مو الله وساته. او داسې وخت غواړم چې الله دې دغه سټیج کې موږ دا ولي چې موږ خلکو سره مرسته وکړو، د خلکو هیوادونه دلته خللی شي او هغې زموږ په ملک کې کار وکړي. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم.